آخري بخش دوستانو راځم ابتدایي نمرې دي. دلته که موږ تاسو راشو په دې باندې کلیک وکړو، دلته موږ تاسو ته په ویل شوي سیمسترونو کې هغه سیمسترونه چې موږ تاسو تر اوسه پورې ویلي دي د هغه ټولې نمرې موږ تاسو ته ښیي. موږ تاسو کولی شو دې جې نه خپلې نمرې وګورو او اطمینان ترلاسه کړو چې موږ ستاسو نمرې درستې دي، کومه ستونزه او مشکلات نه لري. مثلا اوله شمېره مضمون چې ده معاصر تاریخ د افغانستان ده، نو په هغه کې کورنۍ دندې نمرې دي او د فعالیت صنفي یا د صنفي فعالیت نمرې دي، د 0% ازموینې نمرې دي او د 60% یا د نهایي ازموینې نمرې دي او ټوټل نمرې دي. دا موږ تاسو ټوټل نمرې دي دوستانو. موږ تاسو کولی شو اطمینان ترلاسه کړو چې موږ تاسو په د افغانستان په معاصر تاریخ مضمون کې دومره نمرې ترلاسه کړي دي او موږ تاسو کامیابه یو. که چېرته مو متوجه شوئ چې نمرې مو مشکل لري، کولی شئ موضوع د پانځۍ سره شریکه کړئ چې بیا کېږي ستاسو مشکلاتو ته رسیدګي وشي. دا و دوستانو آخري بخش د نمرو. نو تقریبا موږ تاسو دا 3 اختیارات چې مخکې ما درته ویل چې 3 وړه ډېر مهم دي، موږ تاسو باید د 3 وړو نه د استفادې سره بلد سو. دا 3 وړه بخشونه خلاص شو. راځه